بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قدرمن دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. په دغه ویډیو کې نن موږ تاسې په پین ټول باندې بیا هم کار کوو. په تیرو درسونو کې موږ وویل چې په فوټوشاپ کې موږ تاسې یو پکسس لرو او بل هم موږ سره ویکټور ده. کله هم چې موږ تاسې یو عکس چې هغه پکسلز مو وي هغه کوچنی کوو یا یې لویوو نو خپل کیفیت د لاسه ورکوي. ولې ویکټور به یې داسې وي چې خپل کیفیت د لاسه نه ورکوي، هغه یعنې خپل کیفیت ساتي. که چېرته موږ تاسې غواړو چې یو شیپ یا هم یو عکس واوسیږي او د هغه عکس نه موږ تاسې غواړو چې هغه سلیکشن وکړو، کاپي واخلو او از ویکټور یې ځان سره بیا بل فایل ته راوړو، هلته یې پیسټ کړو چې خپل کیفیت او کوالټي خراب نه کړي. نو دا کار موږ تاسې بیا د پین ټول په واسطه باندې کوو. ما تاسې ته پین ټول تشریح کړی و چې پین ټول په واسطه باندې موږ تاسې کولی شو چې د لیفټ کلیک په پریس کولو سره سیګمنټ جوړ کړو او لومړی سیګمنټ موږ جوړ کړو، دوم کلیک چې کوو نو موږ سره خط راځي او بیا کولی شو موږ تاسې همدا ډول سیګمنټونه جوړ کړو او د لیفټ کلیک په پریس نیولو سره موږ تاسې کولی شو تو راته وکړو، هماغه خپل شیپ ته لیدلی تغییرات پکې راولو او هغه سلیکشن وکړو. که سکیپ دوه وارې پریس کړم نو دا موږ سره څنګه کیږي، نو دغه شیپ دغه کم پین یا کم پات چې موږ ایجاد کړی و هغه بیرته له منځه ځي. همدا ډول په پین ټول کې بل موږ سره فری فارم پین ټول و. ګورې زه به ځان سره یو بل عکس اوپن کړم، دلته به زه یو دغه یو عکس به ځان ته اوپن کړم. ګورې دوستانو، ما دغه عکس ځان سره اوپن کړه، اگر چې ډېر مناسب عکس هم نه دی د دغه ټول دپاره، خو په هر صورت تاسې پرې پوهومه. د پین ټول څخه نه بلکې د دوم اپشن څخه استفاده کوم، د فری فارم پین ټول څخه. دا موږ سره داسې کار کوي، ګورې زه دغه عکس راخلم او په دغې ډول باندې یو سلیکشن کوم، صحیح ده، دغه ډول سلیکشن کوم. دا چې زه کله دې سره ته ورسوم او دلته یې بند کړم او لیفټ کلیک نور پرېږدم، تاسې وګورئ سیګمنټونه خپله جوړوي. کله چې سیګمنټونه جوړ کړئ بیا تاسې کولی شئ چې دا سیګمنټ همدا ډول نږدې یې کړئ، لرې یې کړئ، تاو یې کړئ، تغییرات پکې راولئ. بعض ځایونو کې ممکن ستاسې ضرورت شي نو دغه کار تاسې کولی شو. دوه وارې سکیپ پریس کوم تر څو دا موږ سره څنګه شي بیرته دې سلیکټ شي. بل موږ سره ګورئ دغه د کرویچر پین ټول دی، دا موږ سره څه کار کوي. کرویچر پین ټول موږ سره ګوري دا ډول کار کوي. که زه دا ټول راواخلم یو کلیک دلته وکړم او دوم کلیک دلته وکړم، دریم کلیک چې هر ځای کوم داسې یو دایرې شکل ته موږ تاسې ته راځي. ګورې هر ځای کې چې سیګمنټ جوړی نو دا دایره وال شکل باندې تاسې سره کار کوي. زه دوه وارې سکیپ پریس کوم چې دا څنګه شي موږ سره لرې شي. ګورې یو کلیک مې دلته وکړ، دوم کلیک زه دلته کوم، دریم کلیک زه دلته کوم، همدا ډول څلورم کلیک زه دلته کوم او په دې شکل زه راځم، فرض کړئ یو دایره جوړوم. ګورئ نو دغسې وختونو کې موږ تاسې له دې څخه استفاده کولی شو. دوه وارې سکیپ پریس کوم، چې کله مې سکیپ پریس کړو نو دا ټول موږ سره څنګه کېږي، د سلیکټ کېږي. بل موږ سره انکر پاینټ خبره ده. ګورئ زه فرض کړه راځم همدغه ټول دوباره راخلم او یو کلیک کوم، فرض کړه داسې یو شیپ ما ډرا کړه، صحیح ده. اوس دلته زما یو انکر پاینټ پکارېږي نو دلته راځم زه چې اډ انکر پاینټ ورته انتخابوم او دلته څنګه کوم، ورته یو کلیک کوم. چې کلیک مې وکړو ګورئ انکر پاینټ ما سره څنګه شو، جوړ شو. همدا ډول دلته بل انکر پاینټ ما سره پکار ده. ګورئ کلیک کوم ایجادېږي او کولی شو څنګه تغییرات پکې راولو، تو راتاو یې کړو، منظم یې کړو. نو بعض ځایونو کې چې ستاسې انکر پاینټ پکارېږي نو تاسې کولی شئ چې البته په پات کې له دې څخه اضافه کړئ او ډیلیټولی هم شو. که ډیلیټ انکر پاینټ باندې زه کلیک وکړم، فرض کړه زه دا انکر پاینټ ډیلیټوم، صحیح ده، نو موږ بری شو چېرته، دلته ډیلیټ ته ډیلیټ انتخابوم ورته وایم دا ماته څنګه که ډیلیټ که. ګورئ دا ډیلیټ شو، دا هم ډیلیټ که، ګورئ دا هم ډیلیټ شو، دا ډیلیټ که، دا ډول دا ډیلیټ که. نو تاسې کولی شئ چې دغه شکل باندې انکر پاینټ اډ کړئ او ډیلیټ یې کړئ. نو زه دوه وارې سکیپ بیا هم پریس کوم چې دا موږ سره څنګه شي، لرې شي. بل موږ سره ګوري دلته زه شیپ ته راځم،
کله زه چې شیپ ته راشم د شیپ مربوط اپشن بار دلته موږ سره راځي. یو موږ سره شیپ دی، بل موږ سره پات دی. که زه شیپ انتخاب کوم او له دې وروسته راشم، زه فرض کړه دا ریکټینګل واخلم او دلته زه دا ریکټینګل څنګه کوم ډرا کوم. دا ریکټینګل ما څنګه که ډرا که. ګورئ دا ریکټینګل کله زه ډرا کوم نو دلته ما سره بکګراوند کلر اخلي. صحیح ده. دا ګورئ بکګراوند کلر یې واخیسته موږ سره. زه به دا ډیلیټ کوم، دوباره زه یو بل شیپ راخلم، الیپس اخلم. ګورئ زه دا شیفټ لیفټ کلیک سره زه دا الیپس څنګه کوم ډرا کوم. چې کله زه ډرا کوم دلته موږ سره فورګراوند کلر چې کوم وي په دې باندې اپلای کیږي. خو ما ته داسې ضرورت ده، زه داسې وایم چې زه غواړم چې یوازې موږ سره د دایرې د آوټ سایډ کوم لاین چې دی دا دې اوسیږي، فل کلر دې پکې ونه اوسیږي. نو دا کار زه اوس څنګه کولی شم؟ اوس خو دا موږ سره ګورئ زه موف ټول اخلم، دا موږ سره ګورئ شیپ شو، یعنې هم آوټ لاین لري او همدا ډول فل کلر هم لري. زه غواړم یوازې آوټ لاین ولري او فل کلر دې ونه لري. نو د دې کار دپاره موږ تاسو څه کار کولی شو؟ موږ تاسو داسې طریقې نه استفاده کوو چې پات نه استفاده کوو. ګورئ زه راځم دلته الیپس راخلم، چې کله مې الیپس واخیسته دلته شیپ نه راخلم دا پات ته تبدیلوم. چې کله مې دا پات ته تبدیل کړه له دې وروسته زه داسې کار کوم چې خپل برش کې تغییرات راولم. برش ته راځم او د برش اندازه فرض کړه 10% دی او دا په دې شکل اوسیږي. دلته موډ ته راځم، دا نارمل انتخابوم، اوپیسیټي هم صحیح ده، نور موږ سره برش صحیح ده. دوباره راځم دلته زه الیپس انتخابوم ورته او دلته هم ورته پات انتخابوم. شیفټ کلیک سره زه راځم دلته دا پات څنګه کوم ډرا کوم. اوس وګورئ موږ سره څه وانخیسته، فل کلر ورسره رانغی، یوازې آوټ لاین راغی. نو زه اوس غواړم دې ته هم څه وکړم، یو سټروک ورته ورکړم. نو رایټ کلیک پې کوم، راځم سټروک ته، سټروک پات ته. کله چې سټروک پات ته راغلم دلته برش ورته انتخابوم، ځکه ما ټول تغییرات برش کې راوړي دي. که تاسې پنسل انتخابوئ، مختلف نور اپشنونه دي، خو زه برش ورته انتخابوم او اوکې کوم. چې کله مې اوکې کړ چې وګورئ زه اوس موف ټول راخلم او له موف ټول څخه وروسته تاسې اوس دا وګورئ ما سره څنګه شو، سټروک مې ورته ورکړ او فل کلر رانغی. نو تاسې کله هم چې غواړئ داسې یو دایره جوړ کړئ یا داسې یو شیپ ډرا کړئ چې هغه فل کلر ونه لري، یوازې سټروک ولري، نو بیا تاسې د دې طریقې نه استفاده کولی شئ. یو بل خبره هم چې زه غواړم تاسې سره دلته شریک کړم او هغه هم د پات د په ارتباط باندې ده. زه دا کلوز کوم او همدا ډول راځم دا فایل هم بندوم. له دې وروسته فایل ته راځم او یو بل فایل به زه اوپن کړم. چې کله هم فایل اوپن که راځم سرکل ته، سرکل مې راواخیسته، دا ورته څه انتخابوم، پات ورته انتخابوم او د پات څخه وروسته شیفټ لیفټ کلیک سره زه یو دایره ډرا کوم. ښه دا دایره ما څنګه که ډرا مې که موف ټول راخلم، دا به زه لږ پورته کړم. صحیح ده. همدغه ځای کې صحیح ده. ښه دا چې ما ډرا که اوس له دې وروسته څه کوم، زه دوباره راځم شیپ ته الیپس اخلم او دلته ورته پات انتخابوم. چې کله مې هم ورته پات انتخاب که اوس راځم دا ټکس اخلم. چې کله مې ټکس واخیسته د پات د پاسه زه کلیک کوم. چې کله هم ما کلیک وکړه فرض کړه لیکم چې ممتاز اکیډمي، دغسې د لیکل ما ورته وکړه. ګورئ دغه د پات په چارچاپیره کې دغه زما خط څنګه شو ولیکل شو. زه اوس موف ټول راخلم، د باندې زه یو کلیک کوم. ګورئ دا موږ په دې شکل باندې ولیکه. دا موږ د چی په واسطه باندې وکړه؟ دا موږ تاسې د پات په واسطه باندې وکړه. چې موږ تاسې راغلو یو شیپ مو ورته انتخاب کړو، خو دلته مو اپشن بار کې ورته موږ پات سلیکټ کوو. که شیپ یې بیا نه کېږي، پات به یې ته اوسېږي. نو هغې نه وروسته موږ ټکس واخیسته، لیکل مې وکړه، نو په دغه ترتیب سره موږ دا کار کولی شو. ګورئ فرض که زه راځم پین ټول ته او په پین ټول کې زه دغه کرویچر پین ټول راخلم او له دې وروسته فرض که زه یو کلیک یا زه راځم دغه پین ټول اخلم. دا پین ټول مې واخیسته
یو کلیک دلته کوم، بل کلیک هم دلته کوم او بل کلیک هم فرض که دې ځای کې کوم او بل کلیک هم دلته کوم او یو کلیک به دلته هم فرض که داسې یو ترتیب مې ورته برابر که. له دې وروسته زه یو وار سکیپ پریس کوم. سکیپ مې پریس که اوس ورته راځم. دلته خو موږ تیار پات انتخاب کړی، ټکس راخلم. چې کله مې ټکس واخیستی دې پات د پاس یو کلیک کوم. چې کله مې کلیک وکړ تاسې وګورئ زه موف ټول اخلم او د باندې کلیک کوم، د همه پات په اساس موږ سره لیکل راغی. نو پات مختلف د استعمال طریقې لري، فقط یوه طریقه یې دا وه چې ما تاسې ته اوس ښودله. همدا ډول که تاسې چېرته شیپس ډرا کوئ او غواړئ چې فیل کالر ونه لري نو تاسې ورته دلته د شیپ په ځای بیا پات انتخاب کوئ او له هغې وروسته که برش او یا پنسل هر څه مو چې یوز کولو او سټروک مې ورته اضافه کولو نو د هغې له مخکې نه سیټینګ برابر کړئ او بیا وروسته تاسې ورته هغه ایجاد کړئ. نو دا موږ سره د نن ورځ ده. سبا انشاءالله پر باقي موضوعاتو کار کوو.